مثال است که می آمدم مرا گفت چیری تو بسیار آشناست. گفتم ما چون نمیفهم. تاسو رو دلته راشئ. تاسو ما څنګه پیژندلی وې ستاسو څېره ماته اشنا ښکاري؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. ما ستاسو ویډیوګانې کتلې وې چې څنګه ما ته وکتلې ما چې دا زه پیژنم خو تا نه چې مې تپوس وکړو تا ویلې او زه میډیا والا یم اوس نو ځینو ځایونو ته چې ځم باز جا که میرم دوستای عزیز من خودم معرفی نمیکنم اولاگ جور میکنم از او خاطر بیا که انتریو کنم. گفت ما برنامه شما را میبینم بسیار خوش میکنم دیگه به خاطر چی تاسو ما ته ویل کنه چې تاسو زما خوښ یې د څه په وجه تاسو زما ویډیوګانې خوښوئ؟ ستا ویډیوګانې مزیدارې او چې ګورو بس مزه راکوي. نه مخکې ماته تاسو یو خبره ماته وکړه چې زما ډېر خوښ شو. د څه په خاطر؟ نو بس د افغانیت په خاطر باندې مې ډېر خوښ شو. بله دغه خبره مې صرف به خاطر که تو افغان هستی ما ویدیوهای تو را خوش میکنم. ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. بس زړه ارمان دې پوره شي چې تاسو سره زما ملاقات وشي. ډېر ما ویل چې زه کله میلاویږم پارکونو کې په تاسو ګرځېدلی یم زه دې سره ملاقات چې وکړم خو بس دوکان ته رالې بس اچانک ملاقات وشو. جی زه ډېر ښه خبره ده. نو د داش کې تاسو مونږ ته لږ ثمرات وکړو که نه اوس کتونکو ته ووایه؟ ولې نه د همدې په خاطر چې ته ما پیژندلې ګینه موږ کار شکر دی هولسیل کار دی پرچون ته دونه توجه نه ورکو خو چې په دې تاسو ما وپېژندې نو ما سره خواري هم ډېره وکړله او خاطر مې هم ډېر وکړو. بالکل ډېره زیاته مننه. واقعا دوستانو پښتانه همیشه یو بل سره مراعات کوي یا یو بل ته لیاس کوي. نو دې چې څنګه ما زه یې ولیدله ما وایي چې د افغانیت په صفت ستاسو ویډیوګانې هم ډېر ګورم او بس تاسو مینوال هم یم مطلب داش کې بس ډېر زیات مراعات را سره وکړو. ډېره زیاته مننه. نو کور ودان نو دا داشونه مطلب د دې قیمتونه څومره وي؟ د دې قیمتونه 6,500 6,500 روپۍ 9,500 روپۍ او تقریبا د 5,000 5,500 پورې میلاویږي خو هغه ډېر کمزوري تاسو له چې ما کم درکړل نو هغه د ټولو نه ښه شیز مې درکړ او ډېر خاطر مې دله وکړو او چې ستاسو په نوم څوک راځي نو انشاءالله هغې له به هم خاطر کوو چې راته وایي داسې یو پیکیج به مي. ښه دوستانو نو چې څوک هم دلته راغلی که نه که زما له طرفه راغلی ووایي که نه چې د غزال نظري د طرفه راغلی یم نو هغه ته به څومره ډسکاونټ ورکوي؟ څومره چې مې تاسو وکړو دومره به هغې سره هم کوو او زمونږ کو دوکان پته پکې ورکوي چې ته ویو پته لپاره به خاص سپیشل یو ورځې راځم ویډیو به جوړوم. دا خو مطلب خپل د کوره ما ولاګ جوړ کړی او راغلی یم نو خیر ستاسو بیا به وشي بیا به راځم نو تاسو به خپل ادرس نمبر هر یو څیز به ورکوئ. ټیک ده؟ مهرباني جي ډېره مهرباني ستاسو راتلو دلته. خوشحاله اوسئ. مهرباني. تاسو خو خپل نوم راته ونه ویل چې ستاسو نوم؟ زما نوم دی حضرت علي. حضرت علي. ښه دوستانو نو حضرت علي نه ډېره زیاته مننه کوم چې دومره ډېره زیاته قدر عزت یې راکړو. ډېره مننه مهرباني. او دوستانو دا چې ګورئ که نه دا زموږ داش دی ولې چې زموږ ورته خاص ضرورت هم نه ول چې کور کې دومره څوک د کار نشته صرف یو جنابه ده نو دې ویل چې نور زه د بهر ډوډۍ نه خورم هغوی به خولۍ کوي